څوک د چاش منځ وکي نو دا هم د وجود د پیوندونو چې دا د هغې صدقه ده. ځکه سړی چې د چاش دا منځ کوي او منځ کوي، هر منځ چې کوي نو هر جوړ پکې استعمال شي. ته 2 رکعته منځ وکه، د وجود هر پیون او هر جوړ به د استعمال شي. نو د ورځې یو 2 رکعته چاش منځ کوه چې دا زما د وجود صدقه ده چې الله دا پیوندونه چلی، دا پیوندونه حرکت کوي او الله دا حرکت نه ودري. که دا حرکت الله په ځای ودرو دا نسی دسی کېده، ته به څه شی بیا په لاس راوالی چې دا حرکت الله ودرو. دا هر جوړی حرکت کوي، د دې په مونږ باندې صدقه لازم ده، د الله شکر لازم دی. دا دې دپاره نه دي چې دا جوړونه راله او موبایل پې استعمالوه او په موبایل باندې جوړونه ستړي کوه د وجود او د ګوتو او د سترګو. دا ښایسته نعمت رالو ټوله ورځې په ډرامو په فلمونو باندې استعمالو. دا سترګې دې دپاره دي، دا سترګې د الله د کلام دپاره دي، دا سترګې د الله د یری نه د دې نه اوښکه وبهیوه. کمې سترګې نه چې د الله د یری د وجې نه اوښکه وبهېدله په هغې سترګه د جهنم اور حرام. کمه سترګه چې د الله په لار کې چوکیداري وکړي په دې د جهنم اور حرام. دا سترګې ویښې پاتې کوو، د الله په لار کې پې چرته چوکیداري کوو، چرته د شپې پې جړا کوو، نو دا د الله راکړي نعمتونه دي. بیا به رانه الله والی بیا به ستومانه یو، نو د دې شکر ادا کوو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کو چرې شمېرئ تاسو نعمتونه د الله نو لا تحصوها، نشئ راوستلی تاسو دې لره په شمار کې. ان الله لغفور الرحیم، بېشک الله بخونکی مهربانه دی. مطلب دا چې خامخا به د دې بندیانو نه ناشکري کېږي، دې حق نشي ادا کولی. نو الله وایي تاسو حق ادا کوئ او که بیا هم کمې کېږي نو ان الله لغفور الرحیم. الله تبارک وتعالی بخونکی دی او مهربان دی. والله یعلم ما تسرون وما تعلنون. او الله تبارک وتعالی ښه پیژني هغه څه چې پټوئ تاسو، هغه څه چې پټوئ تاسو. مراد تېنه عقیده ده، د زړه خبرې دي، د زړه ارادې دي، دا تاسو پټوئ، د دې الله ته علم دی. وما تعلنون، او هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ، مراد تېنه اعمال دي، په لاسو خپو په سترګو چې کم کارونه کوئ نو دا ښکاره دي. او په زړه کې چې کمې پټې منصوبې او کم پټ ارادې او غلط خیالات د خلقو باره کې ساتئ، د هغې هم الله ته علم دی. فرمایي وَإِن تَعُدُّوا، که چرې شمارئ تاسو نعمت الله، نعمتونه د الله، لا تحصوها، تاسو نشئ شمېرلی هغې لره. ان الله لغفور الرحیم، بشک الله خامخا بخونکی دی، رحیم مهربان دی. والله یعلم، الله ښه پیژني ما هغه څه تسرون چې پټوئ تاسو، وما او هغه څه تعلنون چې ښکاره کوئ تاسو.